انګور چې د لوګر ولایت له مشهور ترینو او ښه کیفیت لرونکو میوو څخه بلل کیږي او د یاد ولایت په ډیری سیمو کې شتون لري چې اوس مهال د حاصلاتو ترلاسه کولو وخت ده. ورته مهال یو شمېر بزګران د انګورو د حاصلاتو پر راټولولو مصروف دي. په روان کال کې د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي، خو مناسب بازار نشتون بیا دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي چې د اسلامي امارت مسؤلینو څخه غواړي ترڅو د خرڅلاو په برخه کې ورته اسانتیاوي رامنځته او زحمت والا زیات لري. پسرلي راسي موږ زحمتونه باسو، د پایبیل او قچي د واړول دي خورا ده داسې تکلیفونه کې باسو. خدا واسه بازارونه نه وي. سرطانه هم ضرورت است. اینجا مثلا ولی یک وقت می‌دی انگور ما بریم یک جای می‌دی اونجا فروخته نمیشه. این خب میوه کم وقت داره. اگر در بازار بریم در بازار هم می‌دی سری 40 روپا 50 روپا میشه. واجر انگور لرم په دې سیمه کې درې څلور رقم انگور دي، کشمشي دي او تایپي دي او سیني دي. دغه انګور ستا خو بازار صحیح نه ده، سم نه خرڅېږي. له بل اړخه بیا د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت مرکز په ګډون یو شمېر ولسوالیو کې 1900 هکتاره ځمکه باندې د انګورو باغونه شتون لري چې روان کال کې 46,609 ټنه حاصلات ترې ترلاسه شوي دي او د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي او زیاتوي چې د بزګرانو ستونزو حل په موخه د دوی هڅې روانې دي. موږ په لوګر مرکز او ځینو ولسوالیو کې د لوګر بزګرانو لپاره سړې خونې او همدارنګه ترڅنګ شنې خونې ایجاد کړي دي، د هغوی په اختیار کې ورکړي. بیا هم تر خپل حده هڅه کوو چې د لوګر بزګرانو ته هغه څه چې هغوی غوښتونکي وي او د وخت ورته اړتیا وي هغه ورته برابري کوو. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ مصروفه دي او له دې لارې خپلې اقتصادي ستونزې حل کوي.